سجده شوه والله اعلم که څوک د نورو علماو په دلایلو مطمئن وي موږ په چا زور زبردستي نه کوو زموږ خپل ځای زړه د جمهور العلما په قول باندې مطمئن دی چې په رکوع راګیرولو سره رکعت راګیري هکې یو سړی دا ووایي چې دلته خو د سورې فاتحه ونه وي او دی ونه درېد نو جواب دا دی چې شریعت ویلي دي چې ودرېده لازم دي شریعت ویلي سورة فاتحه لازمه ده هم دقه شریعت ویلي چې په رکوع کې د امام راګیر کو نو ستا رکعت شو بس موږ پکې څه لږ خبرې کوو عقل استعمالو دا سړی دې کې څه شو معذوره شو الله ته او شریعت چې دغه مسله هغه رکوع نه ثابت کړو بس موږ باندې اعتراض کوي وایي تاسو چې وایي چې سورة فاتحه لازم ده په امام پسې دې سړي سورة فاتحه ونه وي نو د هغې یو جواب دا دی چې سورة فاتحه لازم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي او مکه پیغمبر ویلي چې مذهب کې هم په منځ کې ودرېده څه وي لازم دي رکن دی نو دا سړی خو ودرېدلی نه برکات کې ده سره به څه کوئ وایي نه چې دا خو معذوره دی دا څه دی نو چې دا ته معذوره ګڼي یو موږ هم دغه معذوره ګڼو دا سورة فاتحه یې چې ونه وي او دواړه یو شان حالت دي رکن دلته هم پاتې شو او رکن دلته هم پاتې شو خو د پاتې کېدو اجازه چا ورکړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړي نو ما ورته پکې به څه خبرې کوو پوه شوې په دې مسله نو حاصل دا شو چې د رکوع د راګیرولو سره رکعت راګیریږي والعلم عند الله هم په دومره اندازه کې چې ته رکوع راګیره کړي چې سبحان رب العظیم پکې یو پیر ووایي امام په رکوع به صحیح ده بس رامنډه کړي او امام سمع الله لمن حمده ووایي دی وایي که دا رکعت ما راګیر کړو نه دا تا نه یې راګیر کړی رکوع داسې راګیرول چې کم سے کم څو پیرې پکې سبحان رب العظیم یو پیر خو پکې ووایه که نه دا فایده یاده ساتئ الفصل الثاني كحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عن سمرة بن جندب رضي الله عن سمروي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې کله تاسو درې کسان یې نو یو پکې مخکې کوئ یو پکې څه کوئ مخکې کوئ دوه به شاته کېږي دا طریقه موږ سره مخکې ذکر شو امام ترمذي دا حدیث راوړی ده خو سندن کمزوری ده مثلا نورو حدیثونه ثابته ده خو دا حدیث سندن څه دی کمزوری دی د په سند کې راوي دی اسماعیل بن مسلم او کمزوری وعن عمار رضی الله عنه دا روایت دی انه اما الناس بالمدائن مدائن دی علاقو د بغداد طرف ته وی په هغه ځای کې ما امامتي ورکوله وقام على دکان يصلي والناس اسفل منه نو زه په دکان باندې پاسه ودرېدم او شاته راپسې خلک لاندې ولاړ لمونځ یې کوو او زه امام دکان په عربۍ کې څه ته وایي داسې ډړه چې دنګه جوړه شي پلنه او اکثر پکې دا مشران او دا خلک دغه ځای کې ګپ شپ له روزي او ناسي که اوس هم کیلو کې دغه دلته چې د کیلو ته ورشي د عربو دا بوډاګان یو خاص ځای هلته ټول راجمع کېږي او کښېني دې ته په عربۍ کې دکان ویلی کېږي د دنګې د فتقدم حذیفه رضی الله عنه حذیفه رضی الله عنه را مخکې شو فاخذ على يديه د دواړو لاسونو نه یې ونیو څوک یې ونیو عمار یې ونیو فاتبعه عمار حتى انزله حذيفه نو عمار رضی الله عنه وسلم سي سختي ونه کړ چې څنګه هغه روان کړو د اوس را قشار حتى انزله راکوز کو دغه دکان نه دړې نه راکوز کو کته ودرو دلته ودرېږي فلما فرغ عمار من صلاته عمار رضی الله عنه کله فارغ شو منزله حذيفه توي الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تاوي ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دا خبره اذا اما الرجل القوم فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم او نحو ذلك کله چې یو سړی یو قوم له امامتي ورکوي نو په داسې ځای نه ودرېږي چې دغه قوم نه صحیح اوچتي فقال له عمار ورته وویل اوس ناشنا مؤمنان ولذلك اتبعتك حين اخذت على يدي نو ځکه خو زه تا سره داسې په پسته راکوي شوم دا پته و چې ته دا کار کې خو څه دې اورېدلي دي و دې ګوره اهمه مسله د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی دې بعضو ته چې وایي چې کیدای شي دا حدیث امام صاحب ته نه رسېدلی یا پلاني صاحب دومره غټ امام ته حدیث ونه رسېد وایي
ودیځ کې ګوره عمار رضی الله عنه دا مسله یېره ده یې نه ده اورېدلې هغو ته تا ته پته نشته حذیفه ورته راکوزي کړو په دیځ کې بنیادي مسله دې دپاره دا حدیث راوړو چې امام به د مقتدیانو نه اوچت نه ودرېږي خو یو حدیث را روان دی دې باب کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر په منبر ولاړ دی او په دې پسې دی نو مسله حاصل دا شو چې اصل بنیاد دا دی چې امام او مقتدیان به یو شان په ځمکه ودرېږي فرق به پکې نه او که کله نا کله امام لږ اوچت ودرېږي د تعلیم ورکولو دپاره نو بیا جایز دی لکه اوس امام لږ بر وخیږي چې د عوام مونځ زده کړي څنګه به مونځ کوې څنګه به نه کوې د دې دپاره که کله نا کله وکړي دا جایز دي ورسېدی که کله داسې کېږي اوس چې کله چا ذهن ته یو مسله راغلي بله زموږ په دې ملک کې اکثر دا پروګرامونه کوي دا دیني پروګرامونه نو سټیج یې لګولی نو بیا هغه څوک چې امامتي ورکوي یا کوم عالم چې خاص راغلی لکه نه دي جایز راکوزېده نه دي جایز تا مطلب چې راکوزېده پکار دی دا جایز دي اختلف الفقهاء منبر ته ختو تعلیم دپاره نو صحیح شو دا خو موږ ووایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته بره ختلی دی او په هغې کې لمونځ کړی دی بیا شاته به سجدې د راکوزېدو دا حدیث را روان دی د تعلیم دپاره خو دلته دا مسله که په باب د تعلیم کې داخل کړو چې دا خلک د دې عالم نه لمونځ زده کړي دا خو صحیح دی کله ناکله داسې کول جایز دي خو که د باب د تعلیم کې لرې کړو ښه تکړه خلک دي په منځ کې پوهېږي نو بیا موږ داسې وایو اکثر که تاسو دې داسې پروګرامونو کې په سټیج باندې نور کسان هم بره ودرېږي یوازې امام نه وي که نه یوازې ولاړ نور ورسره هم ودرېږي او ټول بره ودرېږي او نو لاندې ورسره شاته ورسره په دقه سټیج باندې صف جوړ شي یا ورسره خوا کې ودرېږي بیا جایز دي ځکه چې مقصد دا دی چې امام دې د مقتدیانو نه جدا کېږي په دې مسله کې چې دی ته بره ده خو هلته مقتدیان هم د امام سره بره شو هغه مسله هغه چې کومې دپاره چې خبره جوړه شوې وه هغه ختمه شوه پوه شوې که نه داسې نه ځای سلیږي